نوم درته نالم، زمونږ د علاقې یو سړی دی، زمونږ د علاقې یو سړی دی، هغه زوی باندې زمونږ یو ملګري ته ماته یو بل ملګري دا حکایت کړی دی چې هغه ما سره میلاو شو، هلکه ولې وی ډېر پریشان یم، په زوی مې تعلیم وکړه او انګلینډ ته مې ولېږه او ډاکټر مې کړ او هلته ځان له ښځه وکړه او چې څومره جایداد و ټول مې خرڅ که په دې زوی مې ولګاو. پېښور کې مې صرف یو کور دی بس، باقي چې څومره جایداد و څومره مې ځمکه وه ټوله مې خرڅه کړه او هغه زوی مې پې کامیاب که او لندن ته مې ولېږه، هلته ځان له ښځه وکړه. نو یې ماله به کله کله پیسې را لېږلې، اوس راله پیسې بندې کړې، پیسې یې بندې کړې، په ټیلیفون مې ورسره رابطه کوله، اوس یې د ټیلیفون نمبر هم بدل کړی، رابطه هم نه کېږي. نو ورته مې بار بار ووایي چې بچې ما خو خپل جایداد ستا دپاره خرڅ که، ما خو ځان ملنګ که، اوس خو زه بوډا یم نه، ما خو د ګټې وټې څه نشته، یو کورکۍ مې پاتې دی. نو ته مهرباني وکړه ما له څه خو څه شی رالېږله میاشت دی که نه چې د ما ګزاره پې کېږي، مور دې ده بل څوک شته یم نه. وی په جواب کې ما ته ووایي چې بابا زما وخت به نه خرابوې، ما ته بیا دپاره ټیلیفون ونه کړې، ما سره ټیم نشته. دا بچو له مونږ حق ورکړه، دا مونږ حق ورکړه که نه بچو له، دین دې ورته ونښو، د پلار حق دې ورته ونښو، مونځ دې ورته ونښو، د قیامت د ورځې نه دې خبر نه که، د الله یره دې وله پړه کې کېننوله، دا بچې به ستا څه قدر وکړي او د مرګ نه پس خیرات به راپسې څه وکړي. مونږ سره یو طالب العلم دی، هغه راته قصه کوله، د هغه کلي نوم درته نه اخلمه، خو دا چې شمدید واقع راته هغه وی چې زمونږ په علاقه کې یو خان وی ډېر زیات مالدار او د هغه بچي چې دي نو هغه څوک په فوج کې بریګیډیران او څوک جرنیلان او څوک په یو اینو کې او څوک یو ځای بارمل کې او څوک بل ځای. ما ته چې هغه سړی خو ما وپېژند او هغه بچي هم ما وپېژنده. وی زه یو ځل بار ته راووتمه، وی چې راووتم نو هغه بابا چې دی خان بابا ولاړو حجرې مخې ته. با خان بابا څه کوي؟ وی چې ټیکسي راله راوغواړو، بیمار یم هسپتال ته ځم. حالانکه چې حجرې ته مې وکتل نو حجره کې موټرې ولاړې وې. وی ټیکسي مې ولې زر راونیو، خان بابا مې پکې کېنو، هسپتال ته مې ولېږه. وی څو ورځې پس حجرې ته ورغلو چې ورېږه خان بابا تپوس وکړو، خان بابا ته خو بل ډېر بې کوره وې. وی چې یو ناجوړه ومه، تاسو سره د الله خو کې ټیکسي مې راله وکړو، نمونیا مې وه، ډاکټر له لاړم هلته کې په هسپتال کې مې علاج وشو نو رالم. وی ما ورته چې خان بابا حجره کې خو موټرې ډېرې ولاړې وې، یاره وی موټرې ولاړې وې خو بس څوکونه چې دی بوتلې وې. وی مونږ ورته وی چې ښه نو که کله ستا ضرورت راځي، دا زمونږ د ټیلیفون نمبر، په دا جومات کې مونږ ډېره یو طالبان یو، ستا د دې کلي یو، چې ستا کله هم ضرورت راځي مونږ ته ټیلیفون کوو، مونږ ستا خدمت له راځو. وی ورځ یې ټیلیفون وکړو، وی چې ټیلیفون یې وکړو مونږ ورغلو، وی دی په کټ کې غریب په حجره کې پروت دی او وی ټول د میږو نه ډک دی، میږي ورختلې، د شوګر مریضو چې ته خپې خوږ وه نو هغې له میږي ورغلي، ټول د میږو ډک و. وی مونږ خیر صفۍ یې وکړله، پاک هم که، پټۍ مې ورله وکړله او بیا د کټ خپو ته مې وله دا لوښي کېښودل، هغې کې مې وله اوبه واچولې چې میږي ور ونه خېږي. خان بابا ولې ویې جړل راته چې په دې حجره کې دې موټر ورته وګوره، دا ټول زما د بچو دي، لوڼو سره مې هر یو سره شته، زامنو سره مې د یو په ځای دوه درې ګاډي دي، زما پکې نصیب نشته، د خدمت مې څوک نشته، لوڼه مې ځان له پسې لوڼو سر دي، زامن مې څوک په یو ښار کې او څوک بل ښار کې او څوک لندن کې او څوک بل ځای، هغوی په خپلو سیلونو سر دي، زما پکې دونه څوک نشي چې ما له اوبه راکړي. دغه زما حالت دی. وی مونږ ورته وی او وی د دې سړي نه به مونږ جومات کې خبرې نه شوې کولی، طالبانو پسې خبرې او طالبانو مولیانو پسې خبرې او داسې و چې مونږ ته اور کې ولاړو. وی ما ورته چې خان بابا وی چې ګوره په دې بچو ما تعلیم وکړو او یو وخت کې زه په مدینه شریفه کې انجینیر وم او هلته کې ما هغه زمانه کې، اوس زمانه یېرېږي که زه پکې خطا شم، 40,000 روپۍ میاشت د پاکستان هغه زمانه کې، او که 40,000 ریاله دا ما تنخوا اخېسته، ټوله مې په دې لوڼو په دې بچو لګوله، بنګلې مې ورته جوړې کړې، غټ غټ تعلیمونه مې وکړل، افسران مې کړل، بار ملکونو ته مې ولېږل، نن زما د ډوډۍ درک نه لګي. وی مې چې بابا پړلې سارمان شته، یاره وی یو ارمان به ځان سره قبر ته وړم، افسوس او ارمان چې یو بچي نه مې طالب جوړ کړی وی نو څه خبره وه. اوس خو به یې راله اوبه راکولې که نه،
اوس خو یې ما قدر کو که نه، خو چې په یو مې ما ورته څه خولی دي، ګناه ټوله زما ده، ما ورته د پلار عقل نه دی خولی، ما ورته دغه آخې پرتوګ اچولی دی، پتلون مې ورته اچولی دی، او په سکول ته مې په مخه کړي دي او کالج ته مې په مخه کړي دي، دا مې ورته نه دي ویلي چې دا پلار دی او دا مور ده او دا جنت دی او دا دوزخ دی او که پلار خفه شو دا سزا ده او که دې خوشحاله که دا ثواب دی، په دې مې نه دي پوه کړی. یو مې پکې طالب جوړ کړی نو څه خبره وایي څه موده پس هغه غریب وفات شو، وی بیا مونږ ورلو مونږ طالبانو ولمبو، دومره څوک نو چې چا لمبولې په زامنو کې، کفن ولا مونږ ورکه، قبر انتظام ولا مونږ وکړه، قبر ته ښکته مونږ کړه، او ورور هغه زامن یې رالل په نخرو کې او په موټرو کې او پوزې ته رومالون نه او میکپونه او په مخ باندې او په شونډو باندې ځان له سرخۍ او پوډر یې مږل، او یو لوی جشن تا به چې ته ښادي ده، لوی موټر یې رالې، یو زوی چې ته بار ملک کې و هغه ته جنازه یې څاروله چې دی راورسي، هغه ورته په ټېلیفون ووایي چې ما سره ټیم نشته ښخوی بابا. په درېیم هم خلک راغوړ چې کورسۍ ولګېدې، میزونه خلکو هغه قسم قسم خوراکونه او چرګان مرګان وخوړل، او تا به وایي ګنې بس چې ته میله ده او یا د چا واده دی او خبره ختم. اوس خان بابا تا خو په بچو ډېر تعلیمونه وکړل او تا خو ته ډېر لوی لوی افسران جوړ کړل او هغې خو دې د غټو غټو کورونو خاوندان کړل، لیکن ستا پکې څه لمبۍ دې بل، غسل هم بل در کوي، قبر ته هم بل خښئ، کفن هم بل در کوي، د 2 روپو د خیرات در پسې څوک نشته، په داسې بچي شلق غورځئ. هغه بچې فایده مند دي، غریب دی وي، پردی مزدوري دی کوي، خو چې لاس پورته کوي او دی وي یا الله زما مور او زما پلار وبخي. وایي دا بهتر د مور او پلار دپاره شو که نه شو؟ دا بهتر شو د مور او پلار دپاره چې دی لاس پورته کړي او پلار ته دعا وکړي، دی لاس پورته کړي او مور ته دعا وکړي، دی د پلار قبر له لاړ شي، دی د مور قبر له لاړ شي، او دی 2 روپۍ خیرات کړي او د هغې ثواب خپل مور ته او خپل پلار ته وبخي. رونو دا نقصان د مور او د پلار دی. د بچو حق مونږ پوره نه کو، د بچي حق دی دا دی چې تربیت یې وکړه، دین ورته وښایه، ښه اخلاق ورته وښایه، او علماو سره یې کېنوه، نیکانو صالحینو سره یې کېنوه چې هغوی ورته عقیده وښیي، عمل ورته وښیي، اخلاق ورته وښیي، د مور ادب ورته وښیي، د پلار ورته وښیي، د استاد ورته وښیي، د ګاونډي حق ورته وښیي، د پردي حق نه ویاروي چې ګورې پردي اغلا مه کوه، او که دې اغلا کوي سوډه به وله ورکوي. دا د بچي حق دی په پلار باندې، بیا وله وادو کی، نیکې رشته وله پیدا کی، صالحه ښځه وله وګوري، هوښیاره ښځه وله وګوري، دینداره ښځه وله وګوري. دا د بچي حق دی. هغه یو سړی د میخو مزدور دی، مونږ له میخې ولې په شرمېده که نه، خو د دې ته پیدا دی او پلار ته میخو مزدور وایي. دا هلک بار ووته چې پلار له څه چی مې تیاره کړي، هغه هلکانو د هغه بابا نه تپوس وکړ، بابا دا هلک دی سره وایي دا مې زوی دی. هغې په خندا شو، ولې بچې خاندې؟ وایي هغه خو وایي چې دا زمونږ د میخو ګجر دی، مزدور دی. وایي ښه وایي، او چې هغه زوی یې راننوته د هغه هلکانو مخکې ورته وایي، وایي ښه هلکه زه ستاسو د میخو ګجر یم، ستاسو د میخو زه نوکر یم، ستا مور میخه ده، ستا مور میخه ده، بل سنډا وله وګوره، مور لرې بل سنډا وګوره، ځکه زه خو ګجر یم، زه خو نوکر یم، نو بل سنډا وله وګوره. او لاړم دنه. دا بچې دا د چا د لاسه خراب شو؟ دا د مور او پلار د لاسه. مور او پلار خراب کو، مور او پلار غلط معاشرې ته ولیږه، مور او پلار یې تپوس نه کوي، پلار نه ورځي او د بچو ته دا نه ښیي چې ګورې دی پلار یم. او مونږ هم بیا په پلار شرمېږو، په مور شرمېږو. پلار کمزوری دی، دماغ کې خامخا ګډې وډې وایي، مونږ یې میلمه سره په پرېښودو خفه کېږو چې دی ولې میلمه سره ناست دی، نه میلمه پې کا، چې ګورې پلار مې کمزوری دی، دماغ یې ټیک نه دی، بوډا دی، هر څه چې وایي زما د مه خبره دی پلار او زما د دې مشر ورور سره ګزاره به کې. نو دا حقوق دي د بچي، دا حق به ورته ښی. خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه، الله اکبر، څومره لوی بزرگ د زمانې تیر شوی دی خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه، چې په هندستان کې په انډیا کې ننم هندوان د هغه قبر لرازي، مسلمانان خو څه کې هندوان د هغه قبر لازي او قبر سره ناست دي. او یو لوی انګریز دی، هغه یو کتاب لیکلی دی او په هغې کې د خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه صفت کړی دی، یاره وایي په هندستان کې یو قبر کې سړی پروت دی او په ټول انډیا حکومت کوي.
د انډیا خلک راځي ورته او په ټول انډیا حکومت کوي. داسې ماشوم بچی دی ماشوم. او ګورې کمال په مور کې دی. ښه پلار او مور په دواړه تربیت کوي، خو د بچي لومبۍ مدرسه د مور غېږه ده. نه مور نه به تربیت اخلي، نو د مور د بچي له تربیت ورکوي خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه. وایي بچی ګورې هر څه الله کوي. ښه ډوډۍ الله درکوي، جامه الله درکوي، اوبه الله درکوي، مونږ له دا عمر الله را کړی دی، دا رزق او دا هر څه الله را کوي. او ورته وایي چې بیبي الله کم دی؟ وی هغه مونږ نینو او مونږ یې نی. بچی له هر څه مونږ له مورې هر څه الله را کوي. او نو زه به الله نه څنګه غوښتنه کوم چې ډوډۍ ته مې جز شي؟ وی داسې کار به وکړي بچی دا دی به اودس وکړې چلې ورته وخو، په مصله به ودرېږې 2 رکعته نفل به وکړې، بیا به لاسونه اوچت کې او الله ته به چې الله ماله ډوډۍ راکړه، الله ماله جامه راکړه، الله ماله اوبه راکړه، الله به دله مزیدارې اوبه درکړي. خو ماشوم دی هغه وایي چې همداسې به نو مور ولا عقیده برابروله. نو مور به دا چل وکړو چې د ده به اوبو ته حاجت شو او تږي به یو ګوټ کې به ورته اوبه کېښودې، یو ځای کې به ورته ډوډۍ ونغښتله، یو ځای کې به ورته میوه کېښودله، دې به راغې لاس به اوچت کړل، یا الله ماله ډوډۍ راکړي. مورې ما خو الله نه ډوډۍ وغوښته، نو بچې ورشه دننه کوټه کې وګوره چې ته پټه به یې درته ایښودي، څنګه چې الله پټ دې نه ښکاري نو ډوډۍ به یې درته پټه ایښودي. دی به ورغې یو څادر به اوچت که بل به اوچت که، خو مور به د ډوډۍ څادر لاندې ایښودې وه، ډوډۍ به یې راواغېشته. مورې ما ته خو الله د هغه بړستن لاندې ډوډۍ ښودې وه، هلک بچي دی درته کېښوده که چې اوبو ته به حاجت شو، مورې اوبو ته الله نه غواړه به چې که 2 رکعته نفل به وکړل، لاس به اوچت که الله ماله اوبه راکړه، مور به ورته ګوټ کې اوبه ښودې وې. مورې ما خو الله نه اوبه وغوښتې، اوبه خو نشته. بچې الله چې څنګه نه ښکاري پټ دی، اوبه هم پټې دي که نه، ته دې کوټه کې چې د ګوټونو کې وګوره درته به یې ښودي. ور به راغې کوټه کې به ګوټ کې اوبه پرتې به یې روچتې کړې او به یې څښلې. بس دی ولې یو سوچ جوړ کړی. مور به د دې ماشوم د وجې د کور نه بار نه تله، ولې زما د بچي یو شي ته حاجت شي دا راز مې ښکاره نه شي. یو ورځ چې د خپلوانو کره لاړه، ماشوم تللی دی مدرسې ته، بختیار کاکي چې ما مدرسې ته تللی دی او دی راغلی دی، اوس هماغه سوچ یې دی، مور یې بار ده او دې 210 هم کړی دی، وږی دی او راغلی 2 رکعته نفل هم کړی دی او لاس یې پورته کړي چې الله ماله ډوډۍ راکړي، او ګرځي په دې ګوټونو کې یو ځای بل ځای او لاس یې پورته کړی دی. هلته مور یې خو تلې ده چې د خپلوانو کره چې ورته رایاد شوي دي، اوهو دا څه غلطي وشوه، زما هغه ماشوم بچی خو به راغلی، هغه به وږي، ما خو نن ورته ډوډۍ نه دی ښې په بړستن کې یا په تولی کې، خو به بیا هغه خپل واړه کوچیني لاسونه الله ته نیولي، او خدای خبر چې څونه ځله به منځونه کوي او څونه به لاسونه پورته کوي. دا خو نن زما هغه راز فاش شو. ما چې خواري 100 کاله د خپل بچي سره وکړه، خواري خو مې ډب ته وغورځېدله، بچی خو به نن پیچي چې دا خو ما سره مور دوکه کوي، دا ډوډۍ خو راته مور ږدي، دا خو راته الله نه ږدي. یا خدایه دا سوچ، یا الله دا هغه ځای کې هغه خپلوانو کره هر څه پرېښودل او رامنډه یې کړې. دلته کې دی راغلی دی په مانځه ولاړ دی، مو اودس یې کړی دی، خپل پوچیني لاسونه الله ته نیولي دي، یا الله ماله ډوډۍ راکړي، الله ډوډۍ غواړي. چې مورې څنګه راله، بچې تره مدرسې نه راغلی او مورې زه خو رالم نه مدرسې نه، اوس تپوس دې کوي ښه بچې سال دی، وی مورې نن خو ماله خپل الله ډېره خشته ډوډۍ راکړې ده. بچې څنګه چې ډوډۍ درکړې ده؟ ویل هغسې مونځ مې وکړو اودس مې وکړو، بیا مونځ مې وکړو او لاسونه مې ورته پورته کړل چې الله ماله ډوډۍ راکړي. وی لاړم او بړستن مې اوچته کړه، مورې بل شان ډوډۍ نن پرته وه، په جون کې مې داسې ډوډۍ چې ته نه ده لیدلې، او مورې داسې ترکاري او غوښې او اعلی خوراکونه زندګۍ کې مې چې ته نه دي لیدلې. مورې نن خو یې ورپسې میوه هم راکړه، هغې سره خو ډېره خشته میوه خوشبویه اعلی قسم څیزونه پراتو. مور خوشحاله شوه چې ګوره هغه عقیده په الله جوړه شوه، انا عند ظن عبدي بي. حدیث قدسی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنده په ما څه ګمان کوي هغسې یم. په الله زمونږ یقین نشته، پوره ګمان مونږ په الله باندې په سچه
ایمان نشتا، ایمان شتا، مؤمنان یو الحمدلله مسلمانان، خو چې څه هغه کلک یقین او تصدیق وي همون پیدا نکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی اے بندگانو وی که په الله مو په سچ پورا یقین راغی چې مونږ له روزي راکوي، وی داسې ډوډۍ به درکړي لکه د مارغانو غوندې. د کم مارغه پټې دی، د کم مارغه دوکانداري ده، د کم مارغه نوکري ده، سار اوږي ځي ماښام جالې ته ماړه راځي، دقسې سار به اوږي او ماښام به مې مړولی. خو تاسو په الله پوره یقین نشته، په الله پوره کلک یقین پکار دی. د بچی یقین جوړ مور ډیره زیاته خوشحاله شوه چې شکر دی څو کاله مې د خپل بچي سره خواري وکړله او خواري مې په ځای راله. وګوره بچې زه درته نه ویم چې ډوډۍ الله ورکوي، زه درته نه ویم چې رزق الله ورکوي، اوبه الله ورکوي، میوه الله ورکوي. دا دې ګوره زه بچې په کور کې نومه او تا ته غوښتنه وکړه څومره ښه رزق او میوه یې دله درکړله. دې ته بچي تربیت وایي. هغه بچې لویږي لویږي لویږي، څوک ته جوړېږي؟ بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه چې یو عظیم الشان قطب مینار په هغه جوړ شوی دی. هغه چې یو ځای کې جومات جوړ کړی دی او په هغې یو مینار جوړ دی. قطب مینار په انډیا کې شته. د ویښ نواله تر سره پورې په هغه مینار باندې قرآن حکیم د الحمد والناس پورې لیکلی شوی دی. الحمد نواله والناس پورې قرآن حکیم پې لیکلی شوی دی. دا یو په هغه مینار د پاسه لیکلی شوی دی. جناب دا لوی شخصیت ته جوړ شو. ولی مور ولا بهترین تربیت ورکو، اعلی تربیت ورکه د ماشوم والینا. حضرت انس رضی الله عنه فرمایی وی چې ماشوم به کله نبی علیہ السلام دی خلقو کره ماشومان به پیدا شو او لږ به پخه به د پوی شو، ناغي به پیغمبر علیہ السلام له راوستل دی بچی ته جی دعا وکړي. نو پیغمبر علیہ السلام به له په سر باندې لاس راخ کړ حضور پاک او جریر را کوټې به په دې غیږ کې به کېنو. کله به ماشوم پې متیازې مو کړې په نبي علیہ السلام او هغې به یې صاحب متیازې وکړې وی پرېږي دی خیر دی. حضور پاک مبارک له خو الله ښه اخلاق ورکړي او د برکت دعا به یې وله وکړه. وی مونږ واړو، وی مونږ به ځان مخکې کوو نبي علیہ السلام ته چې په سرونو م لاس راکاږي. اوس بچو ته دا چا وښول؟ دا مروب هغې خو نه پېژن چې دا څوک دی. وی مونږ به ځان قصدن د پیغمبر علیہ السلام مخې ته کوو چې د مونږ په سرونو لاس راکاږي او مونږ له د برکت دعا وکړي. حضرت انس دا د 10 کالو ماشوم پلار راوسته، مور راوسته او نبی علیہ السلام ته وقف کوي الله رسول ستا خدمت وکړي. مور یو ځل راغی وی الله رسوله انس خو ستا خادم دی که نه؟ او وی دعا ورته وکړه وی اللهم بارک له فی عمره ورزقه وولده. یا الله دې ماشوم له په عمر کې، په رزق کې او په بچو کې برکت پیدا کې. دا دعا یې وله وکړه. ګوره د دعا اثر ته ګوره. وی زما په جون زما اته کم سل 92 ماشومان وی دا ما خپل ولیدل. دا په اولاد کې برکت او په مال کې برکت یې څه شو؟ وی نورو خلکو کجورې په کال کې یو ځل میوه کوله، زما په هغې کال کې دوه ځله میوه کوله. او د 100 نه مې عمر زیات دی. وی په ګیر او په سر کې مې سپین ویښته نشته. حضور پاک مبارک راته د عمر دعا کړې، اوس لا ځوان یم. دا ماشومان به یې راوستل نبي علیہ السلام له دعا ورته وکړه جي او ورته به یې ښو چې دا زموږ ښکلی پیغمبر دی، دا د برکت خاوند دی. وایه که نه اوس ماشوم مونږ بوځو چې د جومات ته سوال نه پیدا کړي. ملا لمبو ته چې دعا ورته وکړه، نه ټي وي ته ولې نه کېنو، بربنډ فوټوان ورته ولې نه ښایو، بربنډ جامې ورته ولې نه اچو. پوټینی ماشومانې همونږ ورته بربنډ جامې چولي، لاسونه بربنډ، اوس نه بله دی په دې باندې لاسونه بربنډ. زما یو شاګرد راته قصه کوله، یو سکول کې استازو، ما ته سکول کې استازو ما وی هغې کې هلکانو جینکو یو ځای تعلیم کو په هغه سکول کې. یو بینچ باندې د 9 جینۍ او د 9 هلک، د 10 جینۍ او د 10 هلک خو تقریبا بالغاني، جینۍ خو تقریبا پیغلی، دا یو بینچ باندې ناست او جینکو لستوڼې نشته. دا د 9 او د 10 د جینکو لستوڼې نشته، له مټې ټولې ښکاره دي. وی ما ورته نصیحت وکړو، د اسلامیات استادو په سکول کې نو ما ورته نصیحت وکړه جینکو ته چې بچې لستوڼې ساتئ، دا ګناه ده. هلکانو سره یو ځای په بینچونو مه کښېنئ او پرده کوئ. وی سار چې سکول ته رالم پرنسپل صاحب وغوښتم چې ته راشه. وی ورغلم، یو سړی ورسره ناست، یو خان صاحب.
وی ما ته وی چې تا پرون بچو ته په سکول په جینکو ته په کلاس کې څه ویلي دي؟ مې چې ما خو ورته د پردې ویلي دي چې لستوڼې جوړوئ کمیسون له بې لستوڼو مه راځئ، پرده کې راځئ، هلکانو سره یو ځای ناسته مه کوئ. وی تا دې سره څه کار دی؟ ته خپل سبق ښایه، دې سره څه کار دی؟ وی هغه خان ویه چې کوم راغلی و، وی چې ستا دې سره دا مونږ مدرسې ته رالېږلي دي، دا جینکې دا مونږ دارالعلوم ته رالېږلي دي، دا خو مونږ مدرسې او دارالعلوم ته او جومات ته نه دي رالېږلې، دا هم دې سکول ته راوستلي چې دوی ازادې شي، چې د دوی ماحول کې په دې ماحول کې تربیت وشي او د ذهن نه هغه د غلامۍ او د هغه شرم او د هغه حیا هغه سوچ ختم شي. او که زما بچو ته لوڼو ته بیا ووایي چې لستوڼې به اچوئ، بیا به یې د سکول نه وباسم بل سکول کې به داخل وم، همدقسې کټ لستوڼو سره به راځي. وایي مې چې پرتوک خو دې وباسي، زما پې څه، چې ستا بې حیایي خوښه ده، زما پې څه، حقه سکول نه ما چې توبه وباسه د سکول نه. الله هغه سره د غټ احسان وکړه، هغه هلک سره هغه له خدای په کالج کې لیکچرري ورکړه. دا زموږ ماحول دی. پلار په خپله دا غواړي چې زما لور دې بربنډه ګرځي، پلار په خپله دا غواړي چې زما د لور ترخونه دې ښکاري، مور په خپله دا غواړي، بې حیایي په خپله غواړي. د الله د قهر او د غضب نه ویریږئ، نور مثالونه درله نه در کوم. د الله د قهر او د غضب نه ویریږئ. ګورئ بیا الله اوچو سره لامدم سوځوي. د بچو حق دا نه دی چې بربنډې کا، د لوڼو حق دا نه دی چې پرتوک ته وباسه، د لور حق دا نه دی چې کمیس ته نیمګړې کا او بې حیا یې کا او رسوا یې کا. د هغې حق دا دی چې جینۍ له پرده ورکا، برقه ور په سر کا. د هلک حق دا دی چې د مور پلار عقل ورته وښایه، ادب ورته وښایه، حیا ورته وښایه. دې حقونه دي، موږ ورته څه حق وښو؟ او چې بچي ته دې ښه اخلاق وښول، ادب دې ورته وښو. لومبۍ ګټه پکې د مور او د پلار ده. ګورې دې چې دعا کوي، چا ته به دعا کوي؟ لومبۍ مور او پلار چې پوه دې کو، چې هوښیار دې کو، لومبۍ دعا به تا ته کوي. او چې ته مړ شې صدقه به در پسې کوي، او چې ته مړ شې خیرات به در پسې کوي، او چې ته مړ شې 2 رکعته نفل کوي، ثواب به درته بخي. ته به قبر کې پروت یې، د تلاوت به در پسې کوي، او قبر له به هم درځي، هلته دعا به هم درته کوي. او چې تا په غلطو سر کو، ښه خوی دې ورته ونښو، دین دې ورته ونښو، شریعت دې ورته ونښو، همدقه د میخې مزدور به درته وایي. او چې مړ شو جنازه به پیژني، نو پته به جنازه د کوم ځای نه وکړي. نو مور او پلار بچي ته ادب او عقل نه دی ښولی. یو بچی چې ته ډاکه کې گیر شو، سړی ته مړ شو، ډاکو لاړ د پانسۍ حکم پې وخته. نو چې پانسۍ کوټې ته څوک دن نشي، نو هغې وله بیا اختیار ورکوي چې هلکه پړه دې سارمان شته که نشته، ته وصیت کوې که نه کوې؟ ده ته یې پړه یې سارمان شته که نشته؟ وی یو مور مې راولې، مور یې وله راوسته. دې د هغه پنجرې نه یو خوا ولاړ دی، مور دې بل خوا ولاړ دی. مور ورته جاړي، وی مور یې دا لاس دې رادن نه که چې دلې ښکل کم. نو مور لاس وردن نه که په پنجره کې، چې وردن نه که د په خوله کې ونیو، ښه مضبوط چکې پې ولګو. مور چغې کړه چې لاس دې راله پرې کو، دې مغه زور ورکوي. خلکو ته لاس د مور د دې هلک د خولې نه په زور خلاص کو، چې دا خو ظالمه پانسي کېږي بېګاله. او مور درته دا دې راغلی ده او د پنجرې پورې غاړه جاړي، او تا وې زه وله لاس ښکلوم او په لاس وله چک لګې. وی او بلکل چک مې وله قصدن ولګو. وی که دې مور وی ما یو ځل د ګاونډي د کور اګې پټه کړه، وی امې کور ته راوړه، وی دې مور ما له لاس ښکل که، ما اګې پټه کړه راوړم دې را لاس ښکل که. وی لاړم بلو مې چرګه پټه کړه. وی چې څنګه رالم، وی شا به بچې تکړه شه، لاس یې م رانه ښکل که او په سر یې م ښکل کړم. وی لاړم ورو ورو مې غلا شروع کړه، او مور به خوشحالېده، ډاکې مې شروع کړې، مور به خوشحالېده، سړی مې مړ که. دې پانسۍ ته راورسېدم. نو که ما کم وخت کې اګې پټه کړې وه، مور له راغلی وم، او دې مور ما له هغه وخت په لاس چک لګولې وې، نو سوال نه پیدا کېږي چې ما نه ډاکو قاتل جوړ شوی وي. خو دې مور زما لاس ښکل که، نو دا ځکه په دا لاس مو له چک ولګو چې دا مور ستا د لاسه زه نن په دې زندان کې پروت یم. وایه داسې ده که نه ده؟ بچي نه غل ولې جوړېږي؟ بچې شی پټ کي، کم خو یې وړي کور ته وړي، هلته پلار ورته وایي زنده باد، مور ورته وایي بچې تکړه شه، دا ښه ده بالغ ته به ډډې وو، ته به شی را پیدا کړې که نه. که دې مور او پلار دې بچي له مضبوطه څپېړه ورکړه او یو څو یې لګاو که،
چې د کوم ځای نه دې راوړی دی شبه فورا دا یو ساغه دی او یا هغه کور نه بوته او دا خلکو مخکې یو څو څپېړې و ویې شرمو چې دې بچي د ما غلا کړې ده ووایه بیا بچي غلا وکړي خو چې دا بچی لاړ شو پردې شوتل په اوږه راوړي او غوا ته یې د لو غورځي او تم پې خوشحال تپوس ته ونه کړي چې بچي شوتل د پلار کرلی و دا دې په بیه اخیستی و دا مونږ په بیه اخیستی و او ته ورته خوشحاله سبا غځي دوه پنډه راوړي بله ورځ ځي پردې لوګان هم راوړي بله ورځ ځي پردې بوساړه هم راوړي بله ورځ پردې کندر هم کوي انجام به سي ګوره بچوله د وخت نه تربیت خراب چا جوړ که مور او پلار جوړ که دا په مور او پلار د بچي حق دی چې غلط تربیت بوله نه ورکې صحیح تربیت ورکه دی بچي لا مزیدار تربیت دی بچي لا ورکه دی د وخت نه پوی کو دی هوښیار کا دته دین وښایه دته د مور حق ادب وښایه چې مور څه شی دی نو څنګه چې د بچي په پلار باندې حقوق دی زما وروڼو دقه رنګې د څنګه د پلارانو په بچو حقوق دي دقه رنګې د بچو په پلار باندې حقوق دي او یو او ظلم به هم نه کوي بچو کې ګورې یو بل سره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون د اسلام د دایرې لاندې نه ژوند تېروه د الله نه پړه کې یره وکړه یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته وی زما یو زوی دی هغه له مې دا غلام ورکړی دی تا پې ګواه کوم وی بل زوی له دې هم داسې ورکړی دی که د یو له وی نه صاحب دی یو له ورکوم وی په ظلم ما ګواه کې یو زوی له ورکول بل له نه ورکول دا هم ګناه ده دا ظلم دی بچو وی چې یو بچی ښکلی بل به هم ښکلی او د لور او د زوی منځ کې به هم فرق نه کوي بعضې خلک لور ته په سپک نظر ګوري زوی ته په ښه نظر ګوري یادی خو د لورو زوی دې نه یادی لور د پردي کور ده پردي کور کې ډوډۍ خوري پردي سړی ولا جامه ورکوي او چې لاس پورته کوي نو لومبې په دعا کې مور او پلار یادوي بختور دی هغه انسان بعضې خلک خو په لوڼو خفه کېږي بختور دی هغه انسان چې چا له الله لوڼه ورکړي او دې انسان د دې لوڼو خو دغه وکړو تربیت وکړو دا د دې پلار زوی ته ګورو پلار ته دعا ته ګورو او پښتانه وي خرې ته ګورو په سارا شپې ته ګورو زوی ته ګورو پلار ته دعا ته ګورو راسې د خلکو دپاره لاس اوچت کړه ما پلار پې خوشحاله چې دا پلار مې زر مړ شي دا موټر او جایداد درته پاتې شي لور به په پردي کور کې ناستي او لاس به پورته کوي دعا به مور او پلار ته کوي خوش قسمت انسان دی دا خو د خدای ورکړه چا له زوی قرآن کې الله وایي چا له زامن او چا له لوڼه خو خبره مې د مارونو دې پورې کوله چې په پلار د اولاد خپل حقونه دي وخت رانه زیات تېر شو او په امن کې وساتې دې خپل وطن او دې ملک ته دعا وکړئ یا الله زمونږ په دې وطن او په دې ملک کې امن او امان راولي الله چې د مسلمانانو دا څومره وینې تویږي خدای دا وینې بندې کړي او خدای امن او امان راولي او زمونږ دا کم وروڼه مسلمانان چې کم هجرت کوي په خپل وطن کې پروردګاره دا خپل وطن ورته ګلې ګلزار کړي او ته امن راولي ته سکون راولي او د دې فتنو د دې مصیبتونو زمونږ د مسلمانان پروردګاره په امن کې محفوظ وساتي او دعا وکړئ زمونږ د بچریانې او دوست د هغه زوی نه جوړه دی الله دې ورله شفا ورکړي او نور څوک مریضان دي یا الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي الله قرضداران د قرض نه خلاص کړي زمونږ د حلال رزق نصیب کړي د حیا او د عزت ژوند هم نصیب کړي د بې حیا او د رسوایۍ نه مامون او محفوظ وساتئ بله یو ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 344 نمبر کیسټ کې تاسو د اولادو حقوق باندې بیان او تقریر اورېده دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي